ټولو نه خفه کړی میچ یم د افغانستان نه چې میچ وبایلو نو ډېر زیات یې خفه کړم ما چې تاسو دومره لوس ټیم و د هغه نه تاسو میچ وبایلو نو نور نه خفه هم نه شئ کړی والله خامخا زړه م راپاسینو چې دې میچ بېلي پاکستان هغه وخت یې څه غواړي نو بس یم چې دا ټول مې ویشتی وي په څه شي په لوټه نو په لوټه نه بس دا یو دغه دی یو کلاشنکوف دی ورپسې راغستی او ټول رپټ دې ځان ته ودرولې او ټول دې ویشتی وي نه د ویشتو کار مه کوه احمد راغله او نو بس خامخا سړي له غوسه ورځي که نه یار دې باره کې څه فکر څومره خرچه چې په دې باندې کېږي د دومره خرچه دې په تعلیم باندې کولی که نه نو زموږ دا ملک به ترقي کړې وي او دا وګوره دا تاسو مخکې دي دې باندې دومره خرچه کېږي او دا نن سبا زموږ دا رزلټ مخامخ دی دغه افغانستان نه میچ بېلو د افریقې نه میچ بېلو د انډیا زموږ غټ هغه دی حریف دی هغې نه میچ بېلو ده چې دا په میدان پته لګي چې دا کله میدان ته کوشي بیا سړي ته پته لګي لکه 35,000 روپۍ تاوان ته په دوی بالکل لګي نه دا خو مرچو والا پلیران دي او ښه پلیران نه دي اسټرالیا ته وګوره په لسم نمبر یې نن څلورم ته راغلو لږ د کیمرې ته مخامخ سلامونه او ستړي مه شئ د افغان سټریم ملګرو امیر شهباز قلندر یم په دغه شیشه باندې نیغ په نیغه په پېښور ښار کې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم تېره شپه چې پاکستان په ساوت افریقا باندې کم د کرکټ میچ بایللی و راځئ په دې ښاریه کې ګرځو او د عام ولس فکر د هغې په اړه باندې اخلو چې عام ولس د هغې په اړه باندې څه فکر لري راځئ السلام علیکم نوم دې څه دی او له کوم ځای محمد مجتبی د چترال یم او دلته د موټروي سره اوسېږو دا راته ووایه تېره شپه پاکستان میچ بایللی دی یاره دا خلک ډېر زیات غوسه دي دا ولې جی غوسه په حقه دي ځکه زه خپله به ذاتي چې کوم دی د فوټبال پلیر یم خو دا فیسبوک یوز کوو ځکه چې مخې ته راشي بس ایسته مجبورا ورته کله یو نظر وګورو اکثر د کرکټ شوقین یم خو زما خپله به ذاتي خود رای دا ده مونږ خبرې څوک اوري خو نه خو د زړه ارمان هم دا دی ګورې زمونږ چې کوم دی نیمې نه زیات چې کوم دی د ملک پیسې چې کوم په دې خرچ کېږي د یو کس چې کوم دی 40 لاک 45 لاک روپۍ تنخوا ده او د هغې چې کوم نور د هغې خوراک او د هغې تلو راتلو د دې ټکټونه او د دې پیسې دومره شیزونه په دې لګي پوه شوې او هلې نتیجه دا د دې ملک دپاره لکه داسې کارنامه کړې دغسې ټرافي دي چې کوم دی ګټلې وي څه کړي وي بس لاړ شي بس یو میچ وګټي 3 میچ وبیلي یو میچ وګټي 3 میچ وبیلي او بل خبره دا ده زما خپله خو رایې دا ده خو څوک یې مني نه خو هسې زړه اظهار کوو که نه چې د دې دا څومره پیسې چې په دې لګي دا چې په معاشیت باندې ولګوي پاکستان به نمبر 1 ملک وي ځکه د روس او امریکا چې کوم دی کرکټ ټیم نشته نن سبا چې کوم دی د دنیا سوپر پاور دی نو چې زه یم چې هټلر په شان دی د دې دا ټول سرونه چې قلمګۍ کوي نه که نه مسلمانان دي زه دا سرونه به ورته نه قلمو چې کم از کم بس دا کرکټ ټیم چې اړو ختم کړي که نه بس ټول خلک به په سکون کې نوجوانان برباد کړي خلک د سبقونه د کار نه د روزګار نه وتې دې ته ناست دي او جوارګانې پې کوي او کله یو شی کله بل شی او چې اخره کې راشي دې میچ وبیلي نو زړه خامخا خفه کېږي او پیسې پې دومره زیات لګي او بس نتیجه یې هېڅ هم نه د خلکو دا دومره جذبات دوی سره تړلی شوي نو هغه جذباتو باندې خو دوی اوبه واړولو که نه هغه جذباتو خو دوی سر وخوړله چې مونږ وایو چې دوی به مونږ له مخه زمونږ فخر به وي چې زمونږ د ملک چې دې میچ به هغه وګټي هر چا نه وګټي راشي انډیا نه وبیلي هر چا نه وګټي راشي انډیا نه وبیلي کله وایي فکسینګ شوی دی کله وایي یو شی شوی دی کله ولې کېږي ولې خپل په عزت لیدنې دي ولې دا چې 40 لاک 45 لاک 35 لاک روپۍ چې یو کس تنخوا لري غریب چې کم دی د یو روټۍ بس یو لیټر پټرولو پسې چې کم دی دلته جاړي او دې باندې دومره لکونه روپۍ لګي سستانه خو باندې نه زما ستا ټکسي که نو هغه دی داسې عیش او عراش حیا زندګي چې تېری ده د دې دا کلبونه د دې دا اکسرسایز دا خو زمونږ په پیسو باندې کېږي نو زمونږ زړه ځکه خفه کېږي چې ولې میچ نه ګټي دومره هغه باوجود پرله پسې لکه دوی څلور میچه مسلسل بایلل زما په خیال جوړې لاړل ووتل نه چې بس هغه مخکې اوس خبره مشهور شوې ده چې ټیم وړ گیا بس خبره ختمه ده اوس څه نشته پکې ختم کوي بالکل وړ گیا ټیم وړ گیا امیر صاحب دا راته ووایې
چې میچ پوره کتلی و؟ نه زه نه ګورم زما د دې د وجه ما ته پته د دې حالت زه خپل فوټبال پلیر یم فوټبال کوم او دا کرکټ ما ته د دې حال پته ځکه دې مې نفرت دی بس چټي چټي ګیم ورته 1 غنټه ورته ضایع کا وګوره اخیره کې به وبېلي طالب هم زړه خفه کې دینه نه کتل خي تاسو ماشاءالله بشره باندې ډېر زیات درست یې کنه الهام درته کیږي نه الهام نه کیږي خو بس سړی ایکسپیرینس وشي کنه چې بار بار یو شی باندې سړی مختشي بس پته یې بیا ورته چې دې د دې کار نه او کور کلی محله کې داسې څه واقع خو نه ده شوې د کرکټ د بایللو نه بس څه به یې منه غریبانان پښتانه هم کم اقل او بس ځان له 2-3 زره ټي وي ماته کې د غوسې او یا به موبایل دیوال ته بیشتلی نور څه خو غریبانان څه نشي کولی زموږ یو ریپورټر ملګری دی هغه ماته ویل چې دلته کې یو کس د رسټورنټ کورسۍ ماتې کړې بس کېدای شي هغه به هلته میچ کتلی خو څه به په رسټورنټ وباسل کېږي خو الحمدلله ما کتلی نه دی او ډېر مې نه دی کتلی چېرته بال 2 بال مې کتلي بس او ما ته ویل چې بس دې فکسینګ کړي او دې دا کړي بس پهله نه دا خبرې ته چې کله میچ وګورې یا که میچ نه وي کتلی بل څوک درته ووایي جذباتو کې راځي نو جذباتو کې بس کله وګټې مونږ ویل زه شکر دی چېرته یو میچ وګټله چې وبېللو مونږ ویلو بس دا د دې کار دی بېلل بس خبره ختمه او دا مین کمزوري ده چا ده مین کمزوري هم د دې خپله ده دې په کول ورزي لوبه چې نه ورزي ټیم ختم کوي چې د دې سم لوبه وکړي نو څه نه څه خو دې جوړه کوي که نه نو دې خو بس پته نه هېڅ نتیجه نه روزي د دې لکه بالران چې دی هم خلک ګرم وایي چې دویم ګیم نه دی کړی بیټسمینان هم ګرم وایي اصل کې چې کوم دی د دې چې کوم کوچ موچ دی زه پرې نه پوهه هغه نه خبره دې په دومره انفارمیشن راته نشته دې باره کې خو بس دې چې هر څوک خپل مفاد لپاره استعمالوي چې اوس دې دا نه ګوري چې د ملک حیا او عزت دی چې کم پلیر ښه دی هغه ولوبو چې بس روپۍ په چا ولګوي یو کس کینی او څوک کینی او چې کم تکړه یې هغه نه لوبوي او چې کم بېکاره یې هغه ولوبوي نو خامخا وجه دی داسې ټیم جوړ کړي چې ستاسو نوم وي چې ستاسو په شان دي بل څوک به خپل پلیرانو ته وګورئ بالرانو ته وګورئ بیټسمینانو ته وګورئ هغه حساب سره چې کوم دی ځان له ټیم جوړ کړي او دې خو بس خپل د خوښه ده چې چا چې بس وچلي نو کس پکې دننه کړه بس خبره ختمه ډېر خلک دا غواګانې خوري چېرې دا ټول په سفارشونو باندې نو خو سفارشونو باندې دی زه زما خیال امیر دی که څوک دی او ناست اوسه پورې نو دا په څه وجه ناست دومره ټایټ بالر دی حارث رؤف دی که څوک دی هغه هم ډېر زبردست بالر دی اکثر هغه کلیپونه راځي په ټیک ټاک باندې یا داسې فیسبوک باندې نو هغه ولې ناست اوسه پورې په څه وجه ناست دومره ټایټ بالر دی دومره زبردست ریونج اخلي هغه نو چې کس ورته معمولي چارم پې ورکړي نو بل بال کې دې ورکټ اخیستي نو ولې ناست اوسه پورې په څه خبره ناست چې څوک تپوس والا خو یې که د پښتنو یو ډېر لوی نوم خور دی یو ډېر لوی نوم دوی سره منسلک دی بالکل او په دې ټیم کې د ټولو نه زیات پښتانه دي هر سړی وایي چې یاره پښتانه زمري دي پښتانه دا دي پښتانه دا دي د هغې باوجود هم دا حال بس د هغې باوجود دا ده که نه نو پښتون چې کوم دی خپل هر څه هغه تاریخ هر څه هېر کړی دی چې پښتون هغه پښتون شي غیرت هغه غیرت شي انشاءالله بس بیا دا ورځې نه کتلی کېږي بیا به انشاءالله ډېره ستړی مه شي بخیر دی جی تاسو ته خیر دی نوم دې څه دی او له کوم ځای جی مسلطانیار دی اوسېدونکی د باجوړ یم دا راته ووایه تېره ورځ چې دی پاکستان کرکټ بیا بایللی دی په ساوث افریقا باندې څه فکر دی هغې بارے هغه سره خو زمونږ ډېر فکرونه او بل د میچ نه مخکې مونږ دا اورېدلي چې بهر زمان باندې ګیم ته راکوزېږي بهر زمان به ګیم کوي مونږ د ډېر توقعات مو چې بیا چې ګیم سټارټ شو چې وکتل نو چشمه ایمان مې راوستی و ما چې دا ړوند یې خو بیا ودرولی دی نو چې توقعات هم د هغه وخت نه بس ختم شو چې هغه م ولیدو په پیچ باندې او چې څنګه بس هغه وشو بیا کنډیشن روان و نو بېله خو زه پاکستان کوم حالاتو ډېر ګورو بیا وروسته په بارنګ کې چې سټارټ واخیستم ډېر خراب سټارټینګ و خو زه وروسته په منځ کې بیا ډېر ښه شو او اخره پورې زه هغه خپله مقابله وکړه او زموږ د دومره توقع نه وه خو زه به هر حال هغه ګیم یې سنسنیخیز کړو ښه مقابله وکړه خو په قسمت کې به نه و اخر دا چې بس هغه میچ وبیل یار یو میچ یې بیله په اسټرالیا باندې بل یې په انډیا باندې بیله بل یې ورپسې په افغانستان باندې بیله دی ورپسې اوس په ساوث افریقا باندې نو اصل کې مسله دا ده چې په ټیم کې ګروپ بندي ده او کله چې په ټیم کې ګروپ بندي راشي نو بیا به دا بیرات کېږي مسلسل به دا روان وي دا بیرات به کوي نو که موږ وګورو نو کوم امام چې اوس په ټیم کې پکې دی نو دا د انضمام خوری دی انضمام په څوک باندې دا اخیستلی شوی دی نور داسې پلیران چې نواز ته موږ وګورو اجمال وسیم ډېر ښه پرفارمنس ورکوي هغه په ټیم کې نشته دی ولې چې بابر د خپل ملګرتیا پالي نو په نواز سره او نواز هغه شان پرفارمنس ور نه کړی په یو ټیم کې یو میچ کې ور نه کړی نو ګروپ بندي ساده په دې وجه باندې لکه ستا د خبرې مقصد دا دی چې دا ټول په پرسنل تعلقاتو باندې راغلي بالکل په پرسنل تعلقاتو باندې راغلي نو مخکې به د دوی څه حل کړي اصل کې ګوره زموږ سره ټیلنټډ پلیران ډېر دي سیم ایوب نن سبا ښه پام کړی دی او هغه نه دي صحیح ده بل که موږ وګورو حارث دی ورسره دی هغه ریزرو کې دی اچولی دی
هغه نه کېداوی بلکې زمان خان بالینګ ته راشي نو حارس روف نن سبا ډېر آوټ اف پام کې روان دی بالینګ کنډیشن ډېر خراب دی زمان زموږ سره دی هغه هم په ریزرو کې دی بلکې وګورو نو داسې فخر دی فخر موږ سره کله وي انجري خو نه دی خو مطلب هغې وایي چې انجري هغه هم په ګیم کې نه شاملېږي نو خامخا بېلو موږ دې نه وړاندې څه فکر لرئ چې د دوی میچونه یې ګورئ یاره چې سپا درته ووایم نو زړه مې نه کېږي چې میچ وګورو بل دا ده چې دې ټول د ټیسټ کراړۍ نه اخیستې دي په نورو ټیمانو ته وګورې بیا شو د ټول د 20 دي ون ډے میچ دی خو د 20 پلیران یې اخیستې وجه دا ده چې پیچونه د بیټینګ پیچونه دي په دې وجه باندې د 20 پلیران یې اخیستې نن خو وګوره اسټرالیا میډل وایټ دی خو څه شي هغه اخیستې وغه چې نن یې کم ښه ګیم وکړو د 20 پلیر دی میچ دی او په 60 باندې سنچري ساده کړه د دوی چې کوم بالران دي د دوی چې کوم بیټسمینان دي هغې نه به مطمئن یار کو نن سبا چې دغه بیټسمینان دي دا کوم چې دي نو مطمئن خو نه یم زه وایم چې باقي دا نور میچونه هم کېدای شي وبېلي خو بهر راولي داسې پکې ښه پلیران راولي نن سبا خو وګورو نو زموږ سره چکې د والي افتخار دی بل داسې څوک نشته چې بال هیټ کړي نو د هیټ زموږ سره څوک نشته دی نو بهر حال به بیس موږ بېل په زړو کلاړیانو کې چې د کوم یو کلاړي پسې ډېر زیات خفه دی مطلب کم زاړه کم چې ناست دي کوم اوس موجوده دي کم چې ناست دي چې اوس وخت کې کم ګیم کې چې دي یار بهر پسې ډېر زیات خفه دی په څه وجه یار ښه پلیر دی پېچوري چکه چوکشي والی لکه مطلب یو ښه ټیلنټډ پلیر دی د اوسنو باره کې څه فکر لرئ مخکې یاره مخکې توقعات مې د یو نم نشته که څه حالت زړه یې دله مات کړی بلکل یو چاچا نه علاوه نور مې د یو نم نشته دی چاچا کې داسې څه خاصیت یاره چاچا خو نور ته نه شپږیزه خو والی شي که نه دا نور څه شي کولی هغې کو شاټ وویني له سرکل نه واړې کېږي څوک کوی هم نه شي که نه امام به څه شاټ ووایي امام خو دغه شاټ دی چې په شاټ باندې ورکړو ډارېک کېج دی په ترډ مین باندې ډارېک کېج ورکړي هغه بال اړولی نه شي د باونډرۍ نه نو دا به چکه ماله څوک وایي دوی چې را روان دا کمې پیسې لري په دوی کې چې بیا دوی ګیمونه کوي نو هغې کې ډېر ښکلي ګیمونه کوي بیا هغې کې ټول بیټسمینان هم ټیک وي هغې کې ټول بالران هم ټیک وي دا ولې ګوره اصل کې که موږ وګورو نو زموږ ټیم د پی ایس ایل نه دی وساتئ په پی ایس ایل کې ښه پرفارمنس ورکړي نو پی ایس ایل خو داسې نه لکه مطلب موږ ورته انډیوالی ګیم وپېژ لکه موږ چې څنګه مازدیګري ګیم کوو داسې یو میچ دی پکار دا دی فرست کلاس میچونو کې چې څوک ښه پرفارمنس ورکړي هغه ټیم نه راوستل پکار دی لکه نن سبا کې سیمایوب پرفارمنس ورکوي پکار دی چې ټیم ته راولي کېلاوي کې ینګ پلیر دی ټیلنټډ هم پکې دی ښه پلیر دی پېښ دی هغه راکې راول پکار دی بل د پی ایس ایل نه داسې نه ده پی ایس ایل که یو سړی ښه پرفارمنس ورکړي خو د پی ایس ایل میزان لري او مطلب داسې چې بیا لاړ شي نو سیریزونه او دا خامخا تاثیرات لري دي یو بل په مخالفت کې نو داسې نه وي که نه چې پی ایس ایل نه ما ښه ګیم وکړو زه رانه به پی ایس ایل نه څه کېږي دا نه ده مخکې به یو قسم لاپوا خوره وه دروغ به و ریشا به و خدای ته پته لګي چې دا میچونه ټول فکس کېږي نن سبا هغه پام غوږو ته نه راځي نه یو خبره ته وکړمه فکسن پکې څه خبره نشته دی دا خو الریډي موږ ګورو چې مطلب یو نه شو دوه نه شو درې نه شو څلور که نه نو په ټولو کې آوټ اف پام پرفارمنس ورکوي نو فکس پکې څه خبره نه ده یو میچ هم فکس شوی نه دی خو انډیا دې ګټلی دی ښه موټو په زور دې ګټلی دی او ښه صحیح دې ګټلی دی خو افریقې ته وګټم ښه صحیح وګټم په اسټرالیا وګټم خو د هغو سره بیټسمینان بالینګ هر څه ښه باقاعده ورسره دي زما دې کې یو هم پرفارمنس داسې نه ورکوي یو شی دی هغه غریب هم کله خراب شي کله ښه شي او په یو کس باندې نه کېږي څه فکر لرئ چې یاره په چا باندې چې میچ نه وبایللی نو ښه به نو اصل کې که زه ووایم د انډیا خو دا نه شو ویلی چې هر لډي د هغه په لاس دپاره دی پېچ هر یو میچ یې ګټي او اسټرالیا زه ووایم پېچ دی نو آوټ اف پام روانه وه په پاکستان باندې په پام کې راغله نن سبا هغه ډېره پام کې روانه ده هر یو میچ مطلب هغه ورپسې ده ټول میچونه یې وګټل صحیح ده ولې چې هغه پام کې په پاکستان باندې راغله بل اصل کې د افریقې میچ ما زه افغانستان ټولو نه خفه کړی میچ یم د افغانستان نه چې میچ وبایلو نو ډېر زیات یې خفه کړم ما چې تاسو دومره لوز ټیم و د هغه نه تاسو میچ وبایلو نو نور نه خود هم نه شئ ګټلی افغانستان دا د کمزوري ټیم ښکاري د پاکستان ټیم مخکې یار الریډي کمزوری ښکاري ځکه چې دومره میچونه شوي دي دومره میچونو کې دی دا یو میچ وګټو نورې دي نه دي ګټلي نو خامخا کمزوری ټیم راته ښکاري دا کمزوری دی ستړی مه شي نوم دې څه دی او د کوم ځای زه فواد حسن زما نوم دی مونږ بیسیکلي ټلې علاقې یو د پېښور کې پاتې کېږو ډېر ټایم دا راته ووایې پاکستان بله شوه د سود افریقې نه بیا ماتې وخوړلې یار څه وجه کېدی شي دا به زمونږ ډېر ناقص بیټینګ وایي او بالینګ ورته وایي فیلډینګ هم ډېر بېکاره شوی دی نن سبا ټول هغه میرټ والا کسان نشته دی ټول سفارس والا کسان مطلب فکر لرئ چې دا کم دی خواته راځي دا ټول په سفارش باندې راځي بالکل سفارش والا دي میرټ والا کسان نشته دی موږ سره داسې ټیلنټ دی ټول هغه کې دنیا کې موږ سره ډېر زبردست ټیلنټ والا خو هغه مخته نه راځي ولې نه راځي هغې سفارس نشته هغې غریبانان شاته پاتې دي
هغه مونږ پی اس ال کې احسان الله څنګه بالر دی هغه پته نه لګي چې هغه څه واجه رسیدي کې نه ولې بل مال دا کې هغه ناس یو کم نوم یې عدنان هغه بالر سامان خان هغه څنګه بالر دی هغه نه یوز کوي چې نه ولې سکواډ کې هغه یوز کوي نه او دا ماته خو دی خوري په فخر زمان دی یو میچ کې ولو نور میچونو کې نه ولې دا خو صحیح کار نه دی لکه یو میچ نه مسلسل دا دریم څلورم میچ شو چې دوی پکې ماتې خوري یو میچ نه دی دې باره کې څه وایي بس ما خو دا څه وویلو زمونږ بیټینګ فیلډینګ او بالینګ درې واړه هغه کې شوبه کې زمونږ چې کوم هغه د ټیم دی هغه ماتې خوړلې کم از کم د یو ټیم سره خو یو څه یا ورسره بیټینګ سټرونګ یا ورسره بالینګ سټرونګ یا فیلډینګ سټرونګ زمونږ ټیم سره یو نشته درې واړه کې هغه لکه مطلب د پاکستان ټیم باندې چې اوس پیسې لګول څه تاوان تاوان دی بالکل صحیح خبره دی معنی اسی فزول خرچي کیږي دې دا سیده کار کوي کنه چې کم سړی پرفورمنس کوي هغه ته د پیسې ملاويږي هغه ته هغه د ټیم هغه ملاويږي کم چې کم پلیئر پرفورمنس نه کوي هغه ته یې سم نه ملاويږي نو دی به علي جذبه سره به گیم کوي چې دې ته هغه پیسې نه ملاويږي زمونږ په ملک کې شری تعلیم ته ډېر زیات کم بجټ ملاويږي صحت ته ډېر زیات کم بجټ ملاويږي زیات بجټ چې دی بلکې کرکټ ته سپورت ته چې دی د پکې زیات بجټ سي دې باره کې څه فکر څومره خرچه چې په دې باندې کېږي د دومره خرچه دی په تعلیم باندې کولای کنه نو زموږ د ملک بل ترقی کړی وي او دا وګوره دا تاسو مخ کې دې باندې دومره خرچه کېږي او دا غاځن سبا زموږ د رزلټ مخامخ دی د افغانستان نه میچ بیلو د افریقې نه میچ بیلو د انډیا زموږ غټ هغه د حریف دی هغه نه میچ بیلو نو دا هر ورلد کپ کې دا دی ریپیټ کی او سہولتونه دومره ورکړي دي خو هیڅ هغه نشته هیڅ فائدہ نشته لکه د پاکستان او د انډیا میچ وی کنه یو جوبه شانتي سسپنس کریټ وی د خلکو ترمنځ صحیح شو چې د پاکستان او د انډیا میچ دی باغی باندې ویل بیا نن سبا د پاکستان او افغانستان چې کوم میچ باغی کې ډېر غټ سسپنس کریټ دی باغی باندې هم میچ دی و بیل او ډېر غټ مارجن سره میچ ویلو ډېر غټ مارجن په 8 وکټو باندې شکست افغانستان خلاف تاسو سوچو کې سیده څومره شرم خبره چرته هغه ټیم چرته زموږ ټیم زما کې اسمان فرق او بس الله دې وته هدایت نصیب کې زموږ مشرانو ته د پی سی بی والا د چلک دی باندې سوچ او فکر وکړي د افغانستان ټیم د پاکستان کرکټ ټیم ترمنځ چې دی کمزور دی یاره زه خو وایم چې فلحال خو لا دومره هغې کې هغه نشته دی که نه خامخا زموږ سره ډېر سینیر پلیران دي افغانستان خو زموږ نه کرکټ زده کړی دی زموږ نه کوچینګ زموږ کوچ ورغلی هغې ته یې کرکټ ښوولی خو ستا خپله سوچ کوه چېرته شاګرد او چېرته استاد ډېر زیات فرق خو بیا هم استاد ته ماتې ورکړې بیا هم ماتې ورکړه استاد ته دې کې به هغې ته مونږ ډېره غټ هغه وایي چې یاره ډېر زبردست ګیم یو چې شاګرد استاد ته ماتې ورکړي او یوازې دا خبره نه وي دا خلک ډېر زیات جذباتي ډېر نن سبا خو افغانستان سره مونږ لکه زمونږ نه دا زمونږ افغانیان چې کوم ملګري دي هغې مونږ سره داسې جذبات کې ګیم کوي لکه څنګه مونږ انډیا سره کوو د هغې هغه جذبات مونږ سره پاکستانیانو سره خدای خبر چې دا ولې په دې باندې مونږ نه پوهېږو دا عام ولس ډېر زیات جذباتي کېږي څوک په کور کې ټیویان ماتوي څوک چې دی ځانونه ولي ځانونو ته نقصان رسي عجیبه عجیبه شرطونه یې پکې لګولي دي باره کې څه یاره ځاني او زما څه کم خپل سوچ دی که نه زمونږ پاکستانانو کې ډېر صبر دی قسم دی مونږ کې څومره صبر دی که نه هغه چې یو ملک کې یو قوم کې هم نشته دی تر اوسه پورې پاکستان پرفارمنس چې ته ګورې هر یو ورلډ کپ کې مونږ هغه ډېر مایوسه کوي زمونږ قوم ماشاءالله ډېر صبرناک قوم دی داسې د بل ټیم والا وکړي د انډیا ټیم والا چېرته یو ورلډ کپ کې بهر شوي د هغې والا په کورونو باندې ورغلي بوتان یې راخسي سوځولي کم کنځلې کم کارونه یې ورسره کړي خو زمونږ پاکستاني قوم کې ډېر زیات صبر دی زموږ قوم ته د اوس هم صبر نه ښکاري بېګا پکې یو کس د رسټورنټ چیرونه مات کړي دي نو سره جذباتي پکې شته بالکل خو ما کې خپل ځاني ډېر صبر ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله